السلام علیکم ملګرو. په دې ویډیو کې موږ نن د باقی کمانډونو خبره کوو. دا کمانډ موږ سره کار کوي ایکسپورټ سلیکټډ پروفایل along selected path. د دې سیم کار د دې پالومی په شان دی. دوانو کې څه فرق دی؟ پالومی کمانډ به چې کله کولو نو تاسو به دا پروفایل لازما دلته ټچ کولو. که تاسو پالومی وکړو په خپل ځای باندې کارو د جوړ شو. لکه ما سره دا یو پروفایل دی، دا یو روډ دی مثال کې تو پر دا یو فوټ پات دی داغي د امپورټ پات دی دا منځ کې دا میډین دی آیلند چوته وي او دا موږ سره روډ دوه سایډ دی. نو زه يم چې دا روډ دی په دې کرو باندې جوړ شي دغه شان د سی کوګ ووګ روډ وي چې کرو روډ نه وي هغه شان روډ زموږ په کار دی. نو دا ما سره پات دی دا ګروپ نه دی، دا ما سره یو کرو دی، دا ما صرف ویل کړی دی. صحیح ده. نو دا څنګه کار کوي دې لپاره به تاسو به اول دا سلیکټ کوئ، بیا به راځئ په دې به کلیک کوئ. صحیح ده. ما په دې کلیک کو، بیا به په دې کلیک کوئ، په دې پیس په ته کلیک کوئ. نو ګوره اوس به تاسو ته وایي چې د دې ځای نه د دې ګوټ نه شلواله او په دې ګوټې پرېږده. ګوره تاسو ته به اوس یو روډ دغه شانتې جوړ کړي. نو دا داسې غوندې کار کوي. ګوره پروفایل که تاسو اخوا کوئ نو هغه اخوا کوئ. نو وګوره تاسو ته یې روډ جوړ کړو. تاسو بیا دې له میټیریل هم ورکولی شئ. میټیریل چې ورکوئ نو ګوره دا سلیکټ کړه دواړه. نو میټیریل هغه چې کوم ټریر هغه شو کا. تاسو به لاړ شئ میټیریل ته. یو منټ دا لږ داسې کم میټیریل او دلته تاسو سره ډېر په دې کې چیک کړل د برته اسپالټ وي اسپالټ او دا په دې کلیک کم او دا دواړه به ورته سلیکټ کم داسې. نو دا دغه شانتې کار کوي. تاسو بیا باقي په خپله وګورئ. دلته ورکم دا دلته ورکم. نو ګوره تاسو سره دغه شانتې یو روډ جوړ شو. د څه په مدد سره؟ د دې کمانډ په مدد سره. سوري د دې یو نو زده به وي دې لپاره پروفایل ضروري دی او ورسره لاین ضروري دی. صحیح ده. چې کوم پروفایل دې ته پروفایل ویل کېږي او دې پات ویل کېږي. بل موږ سره دلته یو بل کمانډ دی پسې چې تاسو راشي دلته ته وګورئ دې ته ټیپر وایي او دا ټیپر مینټین کوي. مینټین کوي څنګه؟ مثال کې ته پر تاسو وګورئ چې دا لږ اوچت کړه نو دا به څنګه اوچتو موږ که دا زه راشم او موو وکړم نو ګوره موو سره څه کېږي. نو ګوره هغه ټول ابجیکټ چې کوم دی هغه خو دې راخوي دا ایجز هر څه. نو زه یم نه د دې چې کوم دا ټیپر دی چې دا کم لیول کې دا په بره روان دی مثال کې ته پر دا لږ دلته راشو نو دا بل ته لږ نور هم تنګ شي. نو دا شان لیول کې دی یا لږ تا ښکته کو نو دا به د دې مطابق ښکته کېږي چې دا ایجونه نه دغه کېږي نه خو دې خپل دی نه. نو هغې لپاره دا کمانډ کار کوي. ته به راشي په دې کلیک کې او ګوره ها زه لاندې ځمه دلته یې پرېږدم بیا مې کلیک وکړو نو وګوره دلته رایې مطابق کټ شو. بیا راشه په دې باندې کلیک کا سوري په دا واله اوس په بره باندې لاړ شه. ګوره زه په بر رالم نو هغه شان هغه دی کې هغه چې کوم لیول د انګل روان دی هغه به هغه شان برابر روان وي. نو دا دې ته ټیپر مینټین کوي. صحیح ده. دومره نه استعمالېږي دا کمانډ. دا یو لا ښه دی. بیا بل موږ سره دلته ریوال کمانډ دی. ریوال څنګه کار کوي؟ ریوال لپاره هم پروفایل ضرورت وي. نو ما داسې یو پروفایل جوړ کړی دی خو زه بل ته یو وړوکی غوندې ایچ په زیډ اکسس باندې والمه. صحیح ده چې دا ما سره ریفرنس دپاره وي. نو اوس به دا موږ څنګه استعمالوو؟ را به شي سوري اول به ورته دا سلیکټ کړي بیا به ورته راشي په دې کلیک کړي. نو دلته به تاته اپشن راشي چې یاره کوم ریوال وي رای انګل به 360 وي چې دا مکمل تاو شي نو 360 به وي. موږ ورته او 10 په پکې سیګمنټ وي دا موږ ته په 10 حصو کې ډیوایډ کړي او یو به سکیل وي. سکیل مطلب دا دی دا چې د تاویږي که نه نو چې دا کم دی نه سټارټ واسه پقه دی بیان کېږي. دا ته زه یم د دې اګزامپل در کوم چې دا څه مطلب دی د دې. صحیح ده. زه رالم په دې مې کلیک کو اوس به راشي د لاندې نه به والې تر په دې دوه دا کوم پوینټ چې تاته ما اخیستی و په دې به لاندې بره کلیک کړي نو ګوره تا ته به یو 3D شیپ جوړ کړي. او ته ګوره زه کنټرول زیډ کوم زه راته وایم دې کې موږ سره د سکیل څه کار دی که زه له دوه ورکم نو ګوره ته دلته موږ سره وختي څه اوس څه دي. ګوره اوس دلته اپشن راغلی ګوره ها زه رالم په دې مې څنګه کلیک کو نو دلته به موږ سره مخکې به دا دلته میلاوېدو خو که زه دوه ورکم که نه دا به داسې دا به سکیپ کوي دا دې به سکیپ کوي لږ به بار راوځي. نو ګوره زه ورته 3 ورکوم یا 2 ورته زه ورکوم او زه ورته اوس دا علم او رالم په دې داسې نو ته ګوره اوس بیا شیپ مکمل بدل وي. ته وګوره صحیح ده. نو دا به دغه شان چې څونه تاسو ډېروئ نو دا به داسې پره ډېرېږي. نو دا تاسو وګورئ په خپله باندې نور اسان دي دې کې دومره څه نشته دی. بل تاسو که دلته کلیک کوئ که تاسو وایئ چې یاره 360 نه ماته دي 90 کې وي نو دا به صرف 90 انګل کې تاسو جوړه خو دا زه به دا یو والم او را به شي په دې به کلیک کړئ او داسې به لاړ به شي نو صرف 90 انګل کې به تاسو ته داسې بوځي. ورته وګوره دی صرف څلورم حصه یې به وتله نه پوره یې به ونه تله. صحیح ده. نو دا به انشاءالله امید دی زده به وي تاسو ته
بل مونږ سره په دې کې دی دلته مونږ سره دی د ورټکس ان انټیټیز موو ورټکس. اصل کې په سکیچ اپ کې د ورټکس کنسپټ نه وي، نو تاسو له یو بیل کمانډ درکړی چې ورټکس اصل کې د ګوټونو ته ویل کېږي. کم پوینټ چې یو دوه یا درې لاینونه چې یو ځای شي. ګوره زه دا لاین دلته راولم او داسې، نو دلته دا لاین دې دواړو ځای کې چې کوم ځای کې میلاو شوی دي ته پوینټ وایي یا ورټکس ورته ویل کېږي. صحیح ده. نو دا ورټکس تاسو موو کولی شئ. نو کوم درالم په دې مې کلیک کو او زه دا موو کا په زیډ اکسس باندې، زیډ بټن مې ورته وواله او داسې رالم. نو ګوره دی درته موو کو. په سکیچ اپ کې مونږ سره د ورټکس کنسپټ نه وي، نو ځکه دوی دا کمانډ جوړ کړی ښه دی، یوز کېږي. تاسو ډیزاین دپاره یوز کړی دی، سټایل جوړوئ که نه تاسو داسې موو کوئ نو په کار هم راځي. صحیح ده. بل مونږ سره دلته راځي دا پیلټ دی. نو اټوکیټ کې هم دا کړی پیلټ څنګه کار کوي. ګوره دلته راځم په پیلټ مې کلیک کو، دا یو ګوټ مې ته کلیک کو، دا بل لاین مې ته کلیک کو. څونه پیلټ کې زه ورته یم 10 پیلټ کا. ګوره ورته نو دا تاسو سره دا پیلټ څونه وشو 10 وشو. یاد به وي ورته. ګوره راشئ په دې دواړو کلیک کا، دغه دی انټر کا، داسې انټر کا. نو پیلټ استعمالیږي. زیاتره موږ خپله آرک استعمالو، خو تاسو دا پیلټ دې لپاره استعمالولی شئ. بل موږ سره دی سیم چیمپر، خو دا چیمپر کوي، د هغه یې پیلټ کوي، ګولۍ پکې راولي او دی دغه کوي. نو دا به دوه سایډه کوي، د دې سایډه نه څونه کوي او د دې سایډه نه. زه ورته وایم چې د دواړو نه دې پنج پنج وشي. ګوره زه به ورته دا هم ولم پنج او ګوره ورته اینې دا رالو. داسې ورته په دې کلیک کا، زه ورته یم دا دې 10 وشي او دا بل دې 5 وشي. نو ګوره یو طرف دا طرف ډیر شوی دا بل طرف کم شوی دی. صحیح ده. نو ننني کلاس کې همدومره کافي وه. انشاءالله باقي کمانډ به بیا موږ په بل کلاس کې وکړو. ما له دغې پورې اجازت راکئ. د الله حافظ.